علیکم. زه غواړم یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول به سره روغ یاست. ملګرو نن په دې ویډیو درته اپلوډ کومه چې څنګه کولی شو چې واتساپ میسجونه ټیلیګرام ته ولیږو. ملګري پوښتنه کړې که تاسو ته هم ضرورت وي نو تاسو نه کولی شئ چې د واتساپ ټول میسجونه ټیلیګرام ته ولیږئ. زه عبدالقیوم تاند یم. په ویډیو شروع کومه. نو دغه واتساپ کې که دا واتساپ کې مشکل نشته، واتساپ ټیلیګرام ته میسجان ځي. صحیح ده ملګرو. نو دغه هلک میسجان زه غواړم چې ټول هغه ته ولیږم، ټیلیګرام ته ولیږم. صحیح ده ملګرو. دغه هلک غواړم میسجان غواړم چې ټیلیګرام ته ولیږم. نو رابڅم دغه درې ډاټو باندې به کلیک واخلم. صحیح ده ملګرو. دغه درې ډاټو باندې زه کلیک اخلم. کله مې درې ډاټو باندې کلیک واخیست دلته را صفحه راخلاصېږي، دلته د مور باندې کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو. د مور باندې ما کلیک واخیست. دلته لیکلي دغه ځای کې ملګرو انپوټ چارټ دغه باندې زه کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست نو دلته ټول میډیاوې راځي. دلته به زه په ټیلیګرام کلیک اخلم. کله مې ټیلیګرام باندې کلیک ما به ټیلیګرام ته وړي. نو غواړم چې دغه چا ته ولیږم، بېرته همدغه کس ته لیږم. حماد په نامه ده. دلته سرچ زه ورکوم حماد، بخښنې سر حماد دی. حماد ته لیږم. بیا راځم په دغه انپوټ باندې کلیک اخلم. صحیح ده. کله مې کلیک واخیست لږ وخت نیسي ډان سو نن کلیک کوم. تاسو ملګرو که دلته ما چاټ په ټیلیګرام کې نه دی کړی لږ وخت نیسي نو دا ټول میسجان به د واتساپ راځي دلته. صحیح ده ملګرو. ملګرو تاسو وکتل چې دغه کوم میسجان ما ورته کړي نو دا ټول ټیلیګرام ته راغله په دې طریقه باندې. نو تاسو ته هم که ضرورت یې چې غواړئ خپل میسجونه د واتساپ ټیلیګرام ته ولیږئ نو ډېره اسانه طریقه ده، ایزي طریقه ده. نو که اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کړئ. د خپلې پوهې لپاره یې سبسکرایب کړئ. داسې هنرونه زده کړئ. نو هیلهمند یم چې که ویډیو مو خوښ شوي لازمي لایک یې ملګرو سره یې شریکه کړئ. نو دا ویډیو تر بیا و بلې ویډیو پاکله یې زه له رب سپارم هر چېرته یاست آباده سوکاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.